مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته فقال كتاب رياض الصالحين 213 نمبر باب شروع باب وارد وجوبیت د جهاد کې او د هغې فضیلت کې 13 نمبر حدیث په باب کې ابي هريره او دهونه روایت ته داوي چې مر رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب د الله پیغمبر صحابه کرامونه یو سړی په یو د شانتا پناو باندې تیرېدو د دوه غرونو په منځ کې داسې یو ځای باندې تیرېدو فيه عيينة من ماء عذبة چې په دغه ناو کې او په دغه خړګۍ کې یو وړه غوندې چینه وه د خوږو اوبو د مزیدارو د خوږو اوبو یوه چینه وه او د هغې نه اوبه بهېدلې نو دا منظره ډېره مزیداره وه سکون او آرام په دغه کې نو فاعجبته دی صحابي دغه نه تعجب کو او دغه ځای ته ښایسته ښکاره شو او دغه نه حیرانتیا وکړه خوښ شو دغه ځای یعنی مقصد دا دی فقال دی صحابي ویل د ځان سره لو اعتزلت الناس فاقمت في هذا الشعب کچرته زه دغه شان د خلکو نه یو طرف ته شم او ځان لشم او په دې خړګۍ کې او په دې ناو کې د پاتې شم دا به زما دپاره ډېره ښه مزیدار ځای دی او سکون والا ځای دی او مزیدارې اوبه دا به دې ځای کې بیږي او د ځان سره به یې ویله چې ولن افعل حتى استأذن رسول الله صلی الله علیه وسلم او زه به چېرته دا کار ونه کړم چې خلک پرېږدم او ځان له جون اختیار کړم او دې خړګۍ ته راشم تر دې پورې چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اجازت وانخلم فذكر ذلك لرسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا صحابي یو موقع پیدا شوه او هغه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته راغی او دا خبره ورته وکړه چې د الله پیغمبر داسې یو فکر او داسې یو سوچ او اراده لرم چې ستا څه مشوره ده ماته فقال د الله پیغمبر ورته ویل لا تفعل دا کار مه کوه چې قلارې لاړ شي او خلک پرېږدي او یو ناو کې اوسېږي اول ته لاړ شي فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما یقینا پتاسو کې دغه شانته هغه د الله په لاره کې هغه د یو کس ودرېدل افضل من صلاتي في بيتي 70 عاما دغه د الله په لاره کې دغه شانته لږ هغه پاتې کېدل او ودرېدل دا د یو کس دپاره وی دا ډېر بهترین دی په خپل کور کې د اویاو کالو د لمونځونو نه د الله په لاره کې لږ پاتې کېدل او ودرېدل او د کافرانو په خلاف باندې جهاد کول د الله رب العالمین د رضا دپاره او په اخلاص سره دا هغې نه عبادت نه ډېر بهتر دی د لمونځونو عبادتونو نه چې یو سړی په خپل کور کې اویا کاله لمونځونه کوي عبادتونه کوي د قرآن تلاوتونه کوي مونځ ذکر دی خو مراد ټول عبادات دي څومره ذکر کې څومره اذکار کې څومره د الله بندګي او عبادت کې نو دغه د الله په لاره کې لږ پاتې کېدل او ودرېدل دا د خپل کور د عبادت د اویاو کالو نه دا ډېر بهتر دی بیا د الله پیغمبر ورته ویل الا تحبون ان يغفر الله لكم ایا تاسو نه خوښوئ دا عمل چې الله تاسو ته بخښنه وکړي د ګناهونو ويدخلكم الجنه او الله تعالی تاسو داخل کی جنت ته دا عمل نه خوښوئ معنا خامخا دغه تاسو خوښوئ چې الله تاسو معافي وکړي الله جنت ته داخل کی زه ته دې لپاره یو عمل خیم د الله پیغمبر ته اغزو فی سبیل الله د الله په لاره کې غزا وکړي د الله په لاره کې د کافرانو سره جنگونه وکړي من قاتل فی سبیل الله فوق ناقه څوک هغه څوک چې د الله په لاره کې په اندازه د یوې وښې هغه د لشلو هغه دوه لشلو منځ کې چې معمولي غوندې یو ټیم وي وقت وي دومره اندازه څوک به تاسو کې د الله په لاره کې جهاد وکړي وجبت له الجنه د دې شی دپاره جنت دا واجب شو لازم شو حتمي شو چې الله به دغه مؤمن مسلمان ته چې د الله په لاره کې هغه د اوښې په هغه د دوه هغه لشلو منځ کې څونه وخت وي
چې هغه کیته لاس وراچي او لشي او دوباره د کیته لاس وراچي به لشي دا لږ ساعت چې دی او دا لږ ټیم چې د دومره اندازه باندې د الله په لار کې څو jihad وکي او په اخلاص سره وکي او د الله د پاره وکي الله پیغمبر فرمایي چې د لپاره فتوا ده وجبت له الجنه د دې مؤمن مسلمان د لپاره جنت په دغه معمولی عمل باندې دا واجب شو حدیث لازم شو یعنی دې حدیث دا معلومیږي یو خبره ده چې دا غچا د دنیا کې څومره خسته شي او مزیدار شي او ته به کې اوسېږي او ژوند کې ژوندۍ کې دا خوندوره خبره نه ده دې باندې سره دا سره فخر کار نه دی او دا هیڅ بهترین عمل نه دی دا ټول دنیا د سرو شو د سیرو شو یو قیمتي جواهر شو یری ته جوړ شي او ته بده کې ناشته او دا جون دې بده کې تیر شي او عینک عمل بکېونه کې خسته عمل بکېونه کې هیڅ دا تاسو جون الله تهنیت لري او دا شان د کسې دونو کوټو کې اوسېږي او په یو دشت او بیابان کې او بازونه در باندې لګيږي او باران در باندې وریږي او د سر د فراد زید ابني او ته الله تعالی توحید کلمه لا اله الا الله تذکیر کې هغه یادې او دا شانته د الله بندگی کې او عبادت کې او په دغه حالت کې تعالی مر راغی ته ان شاء الله جنتی او الله به ستانه خوشاله الله به ستانه راضي او پاتې دا عمل چې فرید الله په لار کې jihad وکي او په اخلاص سره وکي وطن به جبريدي د کورونه به جبريدي او دا شانته په میشتو مزرونه هغه د الله د قرباني د پاره وکي او د خلکو کې اخلاص وي الله به ان شاء الله خامخا قبلي او د خلکو ته الله تعالی چرته چې بدرګي ژوندۍ او بدرنګ ژوند د الله تعالی چرته نو ورتي الله دې خبرو متاثر عمل کوو توفیق راکړي الله دې موږ تاسو ټول راضي شي وصلی الله علی نبینا محمد